بیا ډېر وخت بعد رسول سلم سره په سفر باندې تلو. رسول سلم ملګرو ته مخکې شو. رسول سره بیا منډه وله ویې ګټلی چې د هغې بدن غټ شوی بیا منډه نه شي وهلی. رسول سلم ورته وویل دا د هغې په بدله کې بدل مې د نه اخیستو. اوس که چېرته یو عالم د ښځې سره منډه ووهله دومره وی شرمولی غریب دومره. دا د شریعت نه دي خبر، دي نه د عرب علما خبر دي. زه سره پاتې شیم د عرب علماو سره، بلکې الحمدلله ما ټول سبقونه دلته ویلي، ما ټول سبقونه عرب علماو سره ویلي، سوای د قرآن د حفظ نه چې دا ما د یو پښتن پاکستاني قاري صاحب څخه هغه نه ما یاد کړی. الله یې د هغه حفاظت وکړي چې په هر ځای کې موږ به کله کله په پروګرام باندې لاړو، دا علما به موږ سره وو. هلته به سوینګ پول و، موږ به پکې لامبل چې کتو شیخ به هم هغه کپړې بدلې کړې را به موږ سره به ولامبل. فوټبال به موږ کوو، به کې هم لګیا بل څه مقابله به موږ کوله، د علما هم موږ سره لګیا. خبر دی د دین نه، زموږ نوې خبره دی چې دین دې ته وایي چې جومات کې کښېنه او دا لاسونه داسې ونیسه او سر به یې داسې نیولی او ذکر کوه بس الله الله الله. دا صوفیانو دین دی. دا چا دین دی؟ دا صوفیانو دین دی. زموږ په دین کې فصحه شته الحمدلله. نو د ښځې سره به رسول صلی د خپلو بیبیانو سره به یې ګپ شپ لګو، د ماشومانانو سره په هغې کې خو ډېرې واقعي دي. که زه هغې لاړ شم خبره به ډېره اوږده شي. په صحیح مسلم کې دا روایت دی چې کله به رسول صلی د سفر نه راغې چې کور ته به ننوتو، د کور ماشومانان به ورته ټول ولاړو، ټول ماشومانان به ورته راجمع شوي. رسول صلی به ونیو، اوچت به یې کړو، خندول به ماشوم. ګوره په هغه چا پسې ځي چې هلته پته وي چې دی ما سره لوبې کوي، او که ستا په تندي باندې دوله سي نو ماشوم نه به ماشوم خوا ته راشي، نه د ښځې خوا ته راځي، نه د بچي خوا ته راځي، پرېوځه کور کې یو ګوټ کې ځان له. ښه یو روایت کې دا راځي سبحان الله، دې ته غوږ کېږدئ. عبدالله بن جعفر وایي چې رسول صلی به کله د سفر نه راغی نو موږ سره به میلاو شو، موږ ټول به مخې ته وتي وو، حسن رضان به مو، حسین به مو. نو وی دا یو به یې څه کو، دا یو به یې په غېږ کې راواغېستو لکه حسن رضی الله عنه، حسین رضان به ورته په شا شو او رسول صلی به کور ته ننوتو. یو ماشوم به یې په غېږ کې نیولو او بل به یې په شا کو. ښه دې ته غوږ کېږدئ. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم ابو هریره دا روایت دی او دا په سلسله صحیحه کې شیخ الباني دا روایت راوړی چې رسول صلی به کله کله حسن او حسین رضی الله عنهما رالو په رسول بس، نو رسول صلی به د جبې دا سر هغو ته راوویستو. نو کله چې ماشومانانو د جبې دا سوروالی ولید نو وبه یې خندل. دا پیغمبر دی. ګورئ دا څوک دی؟ پیغمبر دی. چېرته ځان دومره تقوا ځان کې رانولي چې دین هم اوچتې. لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. زموږ چې کم کس دا بچي ډېر اوچتې لګې کمزوره ورته کېدی، د دنې نه کمزوره وي، لکه مطلب ښځې له دباو کې هغه ځینې وي کنیکشن داسې دی چې د باندې دباو ډېر دی، ځکه دی د ماشومانو سره خاندي راخاندي ډېر او ګپ شپ ورسره لګوي. ښه یو روایت کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم، امام بخاري په ادب مفرد کې دا روایت راوړی چې رسول صلی به کله په لاره باندې روانو او د ماشومانان به مخې ته رالو حسن او حسین رضی الله عنهما، نو رسول صلی به د لاسونه یې نیولي وو، داسې ورپسې منډې کړې لکه موږ چې ماشوم ویسې وي نو موږ صبر درله او دې منډې کړې، خندا شین به شو. رسول صلی به ورغی غېږ کې به ونیو، راوچت به یې تندی به له ښکل کړو. ماشومانو سره به رسول صلی ګپ شپ لګو او سره به یې لوبې کولې. دا طریقه ده د مسلمان د کور او د هغه کور چې هغې کې خوشحالیانې، یو هغه کور چې ورننوځي لکه مقبره کې چې ناستي دغه شی او بعض پکې بیا صفتو کې وایي سم ماشاءالله دا ټول داسې ټیټ کړي دي، وایي د دوی زړونو باندې پولۍ ولاړې دي، خو که چا ورته اجازت ورکړي ته خبره وکړه. د دې پلار سره یې نه لګي، د دې مور سره یې نه لګي، د دې ورور سره یې نه لګي، د دې خور سره یې نه لګي، د دې اخلاقو د لاسه. ښه ګوره اقرع ابن حابس التمیمي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس او حسن رضی الله عنه خواله راغی، رسول الله ښکل کو، نو د اقرع وی
یا رسول الله زما لس زامن دي د اوسه پورې مې پکې یو هم نه دی ښکل کړی لس زامن دي زما لس یو هم نه دی ښکل کړی ناشنا جواب رسول صلی الله علیه وسلم ورکوي زه څه وکړم چې الله ستا د زړه نه رحم اوچت کړی ناشنا جواب ور زه څه وکړم الله ستا د زړه نه رحم اوچت کړی یو نصیحت دا دی چې ستا کور داسې پاتې شي څنګه چې ته غواړې او شریعت تا نه غواړي نو بچي په طلایانو کې یو ځای مه پرېږده کله چې کوم عمر ته ورسېږي لسو کالو ته دوی مه پرېږده یو ځای بلکې دغې نه مخکې نن سبا چې را کوم حالات دي که نه دا بدګماني نه ده په ماشومانو دا د ماشومانو خیرخواهي ده دا د هغوی خیرخواهي ده هلکان او جنکۍ دا خو یو ځای به قطعا نه پرېږدي خو هلکان او هلکان به هم نه پرېږدي یو ځای هلکان او هلکان دا به هم یو ځای نه پرېږدي جنۍ او جنۍ به هم نه پرېږدي یو ځای د دې نه هم رسول صلی منع کړې ده یو سړی دی د یو سړي سره په یو څادر کې نه سملي رسول صلی وسلم وایي او دې نه مستثنا ما ذکر کړي په یو درس کې پلار او زوی صحیح یا مور او لور هېڅ خبره نه خو ډېر وروڼه یو ځای دوه دي اوس یو ځای سملي هېڅ پته لګي د شیطان او بیا د نن سبا چې کوم حالات دي که ډېر د ګیرې حالات دي ډېر د فتنو دور دی ګورئ والله العظیم چې تکې تورې فتنې د هر طرف نه ګورئ هېڅ پته نه لګي جنۍ او جنۍ یو ځای مه پرېږده هلکان او جنکۍ خو بلکل په یو تلۍ کې نه پرېږدي دوی بعضو کله چې ورشي نو په یو کټ کې پنځه شپږ پراته وي دا یو ځای پرېوته دا ښه طریقه نه ده دا ښه طریقه نه ده دغه شان که ته غواړې چې زما ښایسته کوري نو د خپل کور والا سره د کور په کار کې مرسته کوه د کور والا سره د کور په کار کې مرسته کوه عائشه رضی الله عنها نه چا تپوس وکړو چې رسول صلی په کور کې څه کول هغې ورته وویل رسول صلی خپلې کپړې په خپله ګنډلې که چې د څه ځای به یې شلېدلی خپل پیزار به یې برابرول او په یو روایت کې داسې راځي چې کان یکون فی مهنة اهله کور والا چې به څه کول رسول صلی ورسره هغه کول فاذا حضرت الصلاه چې بانګ به وویلی شو رسول صلی مانځه له لاړ ووتو دا ګوره اشرف المخلوقات دی ځمکې په دې مخ باندې اوچت انسان دی تاسو کې کم یو ملګري د خپلې ښځې سره مرسته کړې ده هغه لګیا ده غریبه په کچن کې خولي پرې بهیږي یوازې د کارونو د ډېر دي ته ورته وویل زه سره څه وکړمه څه سبزي وړه کولی څه کار یا ما ته پرېږده ته دغه کار کوه ته ورسره دا کار وکړي صفایي د کور ته ورسره وکړي د ماشومانانو سره مسلې ته ورسره په هغې کې شریک شي دا د مینې محبت کور دی ورې اوس که هغې کوم چې غیرت په سر وړېدلی زه د هغوی خبره نه کوم خبره زه د هغه چا کومه چې هغه کور غواړي چې هغه اسلام موږ ته ښوولی چې داسې کور جوړ کړي د رسول صلی نه زیات غیرتي په مخلوقاتو کې څوک شتي نشته ګوره یو سړی په کور کې لګیا د خپلې جامې ګنډي چې د کپړو کې به یې سزې شلېدلی و ښځې به ورته وویې یا رسول الله موږ وکړو نه پرېږده ستن راوړې تا راوړې زه کوم به خپله کړم ګوره ته اوس زه څنګه کوم ناشنا مزاج د رسول صلی د خپلو بیبیانو سره د هغه د کور بل شان کور د مینې محبت کور ښه کله ناکله به راغی د دوحا په دې ټیم کې سهار منځه نه بعد به رسول صلی کور ته نه راتو اشراقه پورې به اسکار بیا مونځ بیا د ملګرو سره ناسته بهر نه به خلک راتلو دین خو خلکو بیا به رسول کور ته راغی وږی شوی به و عایشه رضی الله عنها وایي رسول صلی به وایي چې څه شتي که نه مونږ وایي چې یا رسول الله څه